د نن ورځې تازه او بد خبر د پښتون ژغورنې غورځنګ پیژندل شوی غړی ګیلمن وزیر د چړې برید کې ټپي شوی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو پیژندل شوي غړي ګیلمن وزیر د ناپېژندو کسانو له خوا د چړې برید شوی دی. پر خواله رسنیو خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې نوموړی ظاهراً یوه روغتون کې پر کټ پروت دی او روغتیا پالان ورسره بیړنۍ روغتیایي مرسته کوي. په تصویرونو کې دا هم لیدل کیږي چې د نوموړي پټي لګول شوي او جامې یې په وینو سرې دي. تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې ګیلمن وزیر د بدن په کوم ځای او څو چړې لګېدلي، خو ملګرو یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودلی دی. د ریپورټونو له مخې پر هغه دا برید د یکشنبې ماښام مهال د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په F-19 سیمه کې شوی دی. تر اوسه چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. پر ګیلمن وزیر برید پاکستان او افغانستان دواړو کې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوی او ګڼو کسانو د خواله رسنیو پیغامونو کې غندلی دی. بیا بلخوا BBC د بهرنیو ویبپاڼو د منځپاڼې مسؤله نه ده. ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نږدې ملګری او پر دې سربیره د پښتون ژبې شاعر هم دی. دی اکثراً په خپلو انقلابي شعرونو کې پښتانه یووالي ته رابولي او د تیرو کلونو د جګړو او ناخوالیو رسنیو کې کوي. نوموړی همداراز پر خواله رسنیو د PTM په غونډو او جلسو کې د پاکستان پر اسټبلیشمنټ او وسلوالو ډلو دواړو د بې کاله او توندو نیوکو له کبله مشهور دی. د ونې ده چې د پاکستان حکومت ګیلمن وزیر د دغه راز څرګندونو له کبله نیولی او بندي کړی هم و. هغه له بنده تر خوشي کېدو وروسته ادعا کوله چې په زندان کې سخت ربړ شوی دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شم شوي ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.